أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند اتلسمه فته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، په تیره اولسمه فته کې موږ د احد غزا بیانول او قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او اسلامي لښکر پس له هغه څخه چې شپه د احد او مدینې منورې په مابین کې تیره کړه، د شنبې د ورځې په سهار د احد و طرف ته رهي سوه او داسې ځای ته ورسېده چې دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی منافق او د ده ملګري 300 نفره د مسلمانانو د لښکر څخه جلا سوه او د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه چې د دوی د دغه عمل په سبب د واقعي مسلمانانو 2 نورې ډلې هم ضعیفه سوې او د تګ اراده یې وکړه، خو بیا هم د الله عز وجل په مهرباني بیرته پاتې سوې. په دغه وخت کې عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنه چې د جابر ابن عبدالله پلار دی په منافقانو پسې سو او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې خپلې واجب وظیفې ته متوجه کړي او راویې ګرځوي. ورته وایي داسې مه کوئ، راسئ فی سبیل الله جنګ وکړئ یا اقلا د خپلو ځانو څخه دفاع وکړئ. منافقان ویل که موږ په دې پوه سو چې خامخا جنګ پیښیږي نو موږ نه تلو، ستاسې په ملګرتیا مو جنګ کاوه. عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنه ځینې راوګرځېدی او د ځانه سره یې وویل د الله دشمنانو، الله مو ورک که، الله عز وجل به خپل نبي ستاسې څخه مستغني کړي، یعنې تاسې ته بې حاجت نسي پاته. د دغو منافقینو په باره کې د سورت آل عمران 168 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، یعنی د دې دپاره چې الله عز وجل هغه کسان ښکاره او معلوم کړي چې نفاق یې کړی وو یا منافقان سوي وه او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سوه چې احد ته راځئ د الله عز وجل په لار کې د کفارو سره جنګ وکړي یا لږ تر لږه د دشمن څخه د خپلو ځانو، خپلو مالو او خپلو کورو دفاع وکړي. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، نو دغه منافقانو وویل که موږ په جنګ پوهېدلی خامخا به مو ستاسې متابعت کړی وای. د دغه تلاوت سوي آیات شریف څخه چې د منافقانو قول دی 3 قسمه مطلب اخیستل کېدلی سي. اول دا چې دوی وایي اصلا جنګ نه پیښیږي، دا فقط یوه اوازه ده، جنګ نشته، که موږ په دې پوه سو چې جنګ کیږي نو خامخا ستاسې سره ملګري کېدو. دوهم دا چې که چیرې یو منظم او پر قانون موافق جنګ وای نو موږ به خامخا ستاسې سره پاته سوي وای، مګر اوس د یوه طرفه 3,000 منظم لښکر دی او د بله طرفه فقط 1000 نفره بې وسلې او اسلحې دربدره مسلمانان دي. دا خو جنګ نه دی، فقط د خپل ځان هلاکول دي. دریم دا چې که موږ په جنګي فنونو او قوانینو پوهېدلی نو خامخا ستاسې سره پاته کېدلو چې دا یې په حقیقت کې مسلمانانو ته طعنه او پیغور ورکاوه چې تاسې زموږ مشوره نه کړه قبوله چې په مدینه کې به پاته سو او د نورو په نظر مو عمل وکړئ راووتلاست. د دې دا معنا وه چې موږ په جنګ نه پوهېږو او تاسې پوهېږو، نو موږ ناپوهان د څه شي دپاره د خپلو ځانو سره بیا یاست. مقصد دا چې منافقانو د درواغو په بهانو او پلمو خپل ځانونه د جنګ څخه وکشه او لاړه. الله عز وجل د دغه منافقانو د دغه جواب د تکذیب په باره کې فرمایي هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، دوی دغه منافقان په دغه ورځ چې دغه خبره یې کوله و کفر ته ډېر نږدې وه نسبت و ایمان ته. دغه منافقان چې په زړه کافران او په خوله مسلمانان وه د احد د جنګ په وخت کې په تشو بهانو او پلمو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو څخه جلا سوه او بیرته مدینې منورې ته رهي سوه. دغه د دوی ظاهري حالت هم تر ایمان و کفر ته ډېر نږدې دی او په خپل دغه عمل سره مسلمانانو ته ضرر او کفارو ته ګټه رسوي. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم، دغه منافقان په خپلو خولو سره هغه خبرې کوي چې په زړه کې یې د هغه تصدیق نسته. والله اعلم بما یکتمون، او الله عز وجل په هغه څه ډېر ښه عالم او خبر دی چې دوی یې په خپلو زړو کې پټوي. دوی خو په ژبه سره وویل لو نعلم قتالا لاتبعناکم، او هغه څه چې د دوی په زړو کې دي هغه نه وایي، خو د دوی په زړو کې دا وه چې ښه دی
چې مسلمانان مغلوبه او ناکامه سي او موږ به بیا د خوشحالۍ اتڼونه کوو. خیر، اوس خو 300 نفر منافقان د مسلمانانو څخه جلا شوه او پاته لښکر چې ټوله 900 نفره وو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دشمن پر طرف ورهي کړي. خو دلته بیا یو بل مشکل پیښ دی، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جنگ د تاکتیک په اساس غواړي چې د مسلمانانو لښکر داسې ځای واړوي چې د احد غر یې وشاته وي. مګر اوس د مشرکانو د لښکر ډیرو حصو په داسې ځایو کې اړولي دي چې د مسلمانانو او د احد د غره تر مابین دي. مسلمانان نشي کولای چې مستقیما د احد غره ته ورسي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل څوک موږ پر داسې لار و احد ته وروستلی سي چې د کفارو پر لښکر نسو ور. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه به ورولم. او بیا یې د احد د غره و طرف ته داسې یوه لنډه لار اختیار کړه چې د بني حارثه په حره او کشتو کې تېرېده او د مشرکانو لښکر د غرب خواته پاته کېدی. په دغه لار کې لښکر د مربع ابن قیضي پر کشت ورغلی چې دغه سړی په ښکاره د اسلام دعوه کوي او په زړه کې منافق او په سترګو هم ړوند. کوم وخت چې مربع ابن قیضي پوه سو چې لښکر زما په کشت کې تېرېږي نو د لښکر په مخ کې ودرېدی او د مسلمانانو پر مخانو خاورې ورپاشي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وایي که ته رسول الله یې تا ته دا اجازه نه درکوم چې زما په کشت کې تېر سې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وایي موږ مجبور یو، بله چاره نه لرو، دغه لار موږ به هغه خپل ځای ته رسوي. منافق وایي یا دا زما د کشت څخه به نه تېرېږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا ورته وایي بله لار نشته، موږ باید پر دغه لار تېر سو. خو سړی ممانعت کوي، حتی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته بې ادبه خبرې کوي. مسلمانان ورته مخه سوه چې دغه منافق ووژني. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل پرېږدئ، دا ړوند د سترګو او ړوند د زړه دی او په کشت کې تېر سي. نو مسلمانان په کشت کې تېرېږي او دی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو ته بد وایي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانان د احد وغره ته ورسېدل او هلته په داسې یو ځای کې واړول چې د لښکر مخ د مدینې منورې و طرف ته و او شایه د احد د غره و لوړو لاشو ته و چې په دې ډول سره د کفارو لښکر د مسلمانانو او مدینې منورې په مابین کې و. په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لښکر جوړ او منظم کړ. د جنگ دپاره قطار ودرول. مګر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم فکر په یو شي بند دی او د هغه څخه تشویش لري. هغه دا چې کوم وخت چې جنگ شروع سي د مسلمانانو شا وغره ته ده، د شا د طرفه څوک حمله نشي پر کولی، مګر هلته د دوی و جنوبي طرف ته یو کوچنی غر شته. ممکن د دغه غره د طرفه څخه د دشمن د خوا یو څوک راسي. د جنگ په وخت کې به د مسلمانانو فکر او توجه د مخ و طرف ته وي، شاته به څوک نه وي متوجه. او که دشمن د دغه کوچني غره تر شا راتېر سي نو به د مسلمانانو تر شا وي. او بل دا چې د جنگ میدان هم تر دغه کوچني غره لاندې دی. که څوک پر دغه غره لوړ وي د جنگ میدان ټوله تر لاندې کېږي او په غوښو یې ویشتلی سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم فکر په دغه کوچني غره بند و. خو د دغه لارې د بندولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ماهره غشو ویشتونکو یوه ټولۍ انتخاب کړه چې د 500 نفرو په شاوخوا کې وه او د دغه ټولۍ مشر یې عبدالله ابن جبیر ابن نعمان الانصاري الاوسي البدري رضی الله تعالی عنه مقرره کړي چې دغه غره ته په وروسته کې د جبل الرمات یعنی د ویشتونکو غر په نامه سره ویل کېده او ویل کېږي چې دغه غر د مسلمانانو د لښکر د جنوب شرق و طرف ته واقع و او تقریبا 150 متره د مسلمانانو د لښکر د موقعیت څخه لرې و. زه ولې دغه ځایونه په داسې تفصیل سره درښیم؟ دا د دې دپاره کوم یو وخت د مدینې منورې زیارت په نصیب سو او د احد و شهیدانو او غره ته ورغلاست، د شهیدانو قبرونه، دغه غر او میدان جنگ به ټول ووینئ. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه غشي ویشتونکي امر کړه چې د دغه غره پر سر به ناست یاست او ستاسې وظیفه 2 شی دي. فقط دغه 2 کاره به کوئ. اول، هر څوک چې وغواړي چې د دغه لارې څخه میدان جنگ ته ورسي هغه به نه پرېږدي چې د شا د طرفه پر موږ راسي، په غوښو یې ولئ. که موږ کامیابه وو که ناکامه تاسې به پر خپل ځای ثابت ولاړ یاست چې ستاسې د طرفه څخه څوک رانسي. که مو ولیده چې موږ وژل کېږو بیا هم زموږ کومک مه کوئ او که مو ولیده چې موږ غنیمتونه ټولوو بیا هم په هغه کار کې زموږ سره ګډون او اشتراک مه کوئ. او بل دا چې د دغه لورې څخه به په میدان جنگ کې پر کفارو د غشو وارونه کوئ، ځکه دغه 50 نفره هغه ښه ویشتونکي وه.
نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوامر و دغه 50 نفرو ته واضحه او روښانه وه چې ستاسې وظیفه دا ده که موږ کامیابه هم سو تاسې به تر هغو خپل ځای نه پرېږدئ چې زما امر درته راځي، او که موږ غنیمتونه ټولول تاسې به په دغه کار کې زموږ ملګرتیا نه کوئ، او که موږ مات سو شکست مو وخوړئ بیا به هم تاسې زموږ د کومک دپاره خپل ځای نه پرېږدئ، نه به زموږ په کامیابي او نه به زموږ په شکست کې خپله وظیفه پرېږدئ. دغه امر یې و دغه 50 نفرو ته په تکرار سره ووایه چې ستاسې وظیفه دغه ده. امر واضح او صریح دی. تاسې ته د خپله ځایه څخه بې له زما د امر څخه بل په هر سبب حرکت کول منع دي. دغه نفرو هم دغه امرونه په دغه وضاحت سره واورېده او قبول یې کړل. نو د غره پر سر د دغه ډلې په تعینولو او کښېنولو سره او په دغه شدیدو اوامرو سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه یوازنۍ لار چې ممکن د هغه طرفه څخه د مشرکانو د اسانو د سپرو ډله د شا د طرفه د مسلمانانو وصفو ته ورسي او پر مسلمانانو راوګرځي بنده کړه. پاتې سو د مسلمانانو نور لښکر. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لښکر پر راسته طرف منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنه د قومندان په صفت مقرره کړي او د لښکر پر چپه طرف یې زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مقرره کړي چې مقداد ابن الاسود یې معاون او د زبیر رضی الله تعالی عنه وظیفه دا وه چې د خالد ابن ولید د سپرو د ټولۍ مخه به نیسي او د لښکر په مخ کې د مسلمانانو هغه نامداره پهلوانان او هغه مشهوره دلاوره کسان چې هر یو یې په جنګ کې پر زرو حساب ودرول. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جنگ نقشه ډیره دقیقه او حکیمانه وه چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عسکري قیادت نبوغ او عبقریت ښکاره کېدی او دا ممکنه نه ده چې هیڅ قومندان دي چې هر څونه په جنگ هم پوه وي تر دغه دقیقه او د حکمته ډکه نقشه جوړه کړي. اولا یې د جنگ په میدان کې هغه ډیر ښه او مناسب ځای ونیوی که څه هم د دشمن لښکر تر دوی د مخه و میدان جنگ ته راغلی او دوی وروسته راغلي، خو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دقت او حکمت یې ځان و داسې ځای ته ورساوه چې شا او د شا راسته طرف یې په غرو ساتلی و. په چپه طرف او د چپه طرف په شا کې چې کومه خالیګاه موجوده وه او د دې امکان و چې دښمن دې د دغه طرفه څخه راسي هغه یې د دغه 50 نفرو غوښې ویشتونکو په ذریعه وساتل او د خپل لښکر دپاره یې داسې یوه لوړه اختیار کړه که لښکر شکست هم وخوري و تیښتې ته نه مجبوره کېږي چې بیا یې دښمنان ونیسي او بندیان یې کړي او که بیا چیرې دښمن وغواړي چې و دغه لوړې ته پسې ور وخیږي ډېر ځاني تلفات به ورکوي او دښمن یې و دې ته مجبوره کړي چې د خپل لښکر د اړولو دپاره کښته ځای ونیسي چې په نتیجه کې دښمن کامیابه هم سي د فتح او نصرت فایدې او ثمرې لاسته نسي راوړلی او که کامیابي د مسلمانانو وه دوی ځینې تښتېدلی نسي او د مسلمانانو د لښکر د شمېر کموالی یې په خپل دلاوره او زړوره اصحابو پوره کړي. نو د نبوي لښکر تیاري او آمادګي د احد د جنگ دپاره د هجرت په 3م کال د شوال د میاشتې په 9م تاریخ د شنبې د ورځې په سهار په دغه ذکر سوي ترتیب سره ونیول شوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې 2 زغرې یې سر پر سر سره اغوستې وې د لښکر په مابین کې ودرېدی او ویل تر هغو به په جنگ شروع نه کوئ چې ما نه یاست امر کړي او اوس خپل اصحاب و جنگ ته په قسم قسم طریقو تشویقوي او دلاوره کوي. ویل که تاسې په جنگ کې صبر وکړئ او ثابته پاتې سئ ستاسې د کومک دپاره به ملائکې راسي ځکه الله عز وجل په 3 ملائکو وعده ورسره کړې وه. د بدر په غذا کې الله عز وجل 1000 ملائکې راولېږلې او اوس یې په 3 بلکې تر هغه هم زیاتې وعده ورسره کړې ده په دې شرط چې مسلمانان په جنگ کې صبر وکړي او ثابت ودرېږي. الله عز وجل د سورة آل عمران په 143 نمبر او رستنیو آیاتو کې فرمایي اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکة منزلین، یعنی کم وخت چې تا مؤمنانو ته ویل چې آیا ستاسې دپاره دا بس او کافي نه ده چې ستاسې رب ستاسې سره په 3 ملکو چې د اسمانه څخه رالیږل سوي وي کومک وکړي. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. هو که تاسې صبر وکړئ او د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ دغه 3000 ملائکې مو بس او ستاسې د کومک دپاره کافي دي او که مشرکان پر تاسې په ناڅاپه ډول راسي ستاسې سره به ستاسې رب په 5000 علامه لرونکو ملائکو کومک او مرسته وکړي. هلته داسې اوازه نشر او خپره سوه چې کرز ابن جابر د لوی لښکره سره د کفارو د کومک دپاره رارهیدی. نو الله عز وجل د مسلمانانو د اطمینان دپاره وفرمایل چې 3 نه بلکې 5000 ملائکې به ستاسې د کومک دپاره در ولېږم، مګر هو تاسې باید پوه سئ چې دغه د ملائکو لېږل فقط ستاسې د اطمینان او خوشحالۍ دپاره دي
چې زړه مو پر قرار شي کنه په حقیقت کې نصر بری او کامیابی یوازې د الله عزوجل د طرفه دي. نو ځکه الله عزوجل په فرمایي وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، او الله عزوجل ندی ګرځولي دغه مرسته او مدد مګر ستاسو د خوشحالۍ لپاره او د دې لپاره چې ستاسو زړونه تسکین او اطمینان پیدا کړي. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، او نه د مرسته مدد نصرت کامیابی مګر د طرفه د الله هغه چې ډیر قوي او غالب دی، او هغه الله چې هر کار په حکمت او مصلحت سره کوي. ورونو یو شی چې د یادونې وړ دی هغه دا چې ځینې علما کرام او مفسرین وایي چې دغه آیاتونه د احد په ورځ نازل شوي دي، او ځینې وایي چې د بدر په ورځ نازل شوي دي. څرنګه چې ما د بدر په غزا کې دغه آیاتونه نه ذکر کړي نو دلته مې ذکر او بیان کړ. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د احد په ورځ مسلمانانو ته دا زیری هم ورکړي کوم صبر وکړي او ثابت پاتې سواست، لکه څرنګه چې په بدر کې ستاسو د کومک لپاره ملائکه راکښته شوې دلته به هم ستاسو د کومک لپاره درته راسي، مګر هو صبر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل اصحاب و صبر ته تشویقوي او فرمایي د دشمن سره د مخامخ کېدو په وخت کې ټینګ او ثابته ودرېږئ، ځکه تاسو ته معلومه ده چې د مسلمانانو شمېر 700 نفره دي او کفار 3000 نفره دي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل توره پورته کړه، ویل څوک دغه زما توره د هغې په حق اخلي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکا حمزه رضی الله تعالی عنه ولاړ شو، ویل یا رسول الله زه اخلم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ځینې را ایسته کړه ور یې نه کړه. حمزه رضی الله تعالی عنه کښېنسته. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا توره پورته کړه او ویې ښورول، ویل څوک دا زما توره د دې په حق اخلي. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ولاړ شو، ویل زه غواړم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم لاس راټول کړي، توره یې نه کړه. علي رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا وفرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عمه زوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ولاړ شو، ویل زه غواړم یا رسول الله. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم لاس راټول کړي او توره ورنه کړه. زبیر رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا وفرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي. مقداد رضی الله تعالی عنه ولاړ شو، ویل زه یا رسول الله. دغه نفر چې تر اوسه د تورې اخیستلو دپاره ولاړ شوي دي ټوله د مسلمانانو هغه مشهوره شجاع دلاوره او تکړه جنګي پهلوانان او قهرمانان دي. په نورو ټولو مسلمانانو کې یا خو د دوی په مثل نسته او کوي ډېر به کم وي. ته فکر وکړه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې چې دا بیا په وروسته کې و، کوم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مصر کې و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته کومک ورلېږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته لیکلي وه ما 8000 نفر ستا د کومک دپاره در ولېږل، حال دا چې د لښکر شمېر 4000 نفره و. نو بیا په خپله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا واضحه کړه چې هو د دغه لښکر سره چې 4000 نفره دي 4 نفره قومندانان ورسره دي چې هر یو یې ماته پر 1000 نفرو حساب دی، چې په هغه 4 نفرو کې یو زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه او بل مقداد رضی الله تعالی عنه، چې دغه نفر هر یو یې پر 1000 نفرو حساب و. دا د دغو نفرو جنگي طاقت او مهارت، مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپله توره و دغه نفرو ته ور نه کړه. او که رسول الله صلی الله علیه و وسلم توره دغه نفر وانخلي نو به څوک اخلي. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپله توره د 5 وار دپاره پورته کړه او ویې فرمایل څوک دغه توره د هغې په حق اخلي. ابو دجانه الانصاري رضی الله تعالی عنه چې نوم یې سماک ابن خرشری ولاړ شو، ویل یا رسول الله د دغه تورې حق څه دی؟ اصلا رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه پوښتنې انتظار کاوه. تر اوسه چا پوښتنه نه ده ځینې کړې چې حق یې څه دی. هر یوه بېله پوښتنې ویل چې زه غواړم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د دې تورې حق دا دی چې دونه وهل به پکوې تر څو چې کږېږي، یعنی په دې توره به دونه کفار وهې چې د ډېرو وهلو څخه توره کږه شي. ابو دجانه الانصاري رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه د دې په حق سره اخلم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم توره و ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه تر اندازې زیات خوشاله شو، ځکه دا هغه توره ده چې ډېرو لویو پهلوانانو وانخیسته او اوس د ده په نصیب شوه، او په دغه کار سره د ده درجه او مقام لوړ او ښکاره شو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هغه توره واخیسته چې هغه 4 جنګي قهرمانان د هغې په اخیستلو نه سوه موافق، او اوس د ده په نصیب شوه. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې په خپله هم شجاع او دلاوره جنګي پهلوان و، د جنګ په وخت او میدان کې به په کبر او غرور ناز او نخرو پک کاوه.
او د یو سور دسمال درلودی. کوم وخت چې دغه دسمال پر سر وتړي خلق به پوه شول چې د مرګ تر وخته جنګ کوي، یعنی بې له مرګه د میدان جنګ څخه نه وځي. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم توره واخیسته، هغه سور دسمال یې د جیب څخه راویستی او پر سر یې وتړي او د دوو لښکرو په مابین کې په فخر او غرور سره تګ کوي. یوې خوا او بلې خوا ته کږیږي، توره پورته کښته کوي، په خلقو یې ویني. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ومسل او ویې فرمایل دغه تګ داسې تګ دی چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه دی خوښ بې له دغسې ځایه څخه، یعنی که فخر پر کفارو یې پروا نه کوي، بل نو په هر ځای او هر وخت کې الله او رسول الله فخر او غرور نه خوښوي. دا خو د مسلمانانو د لښکر حال و. هلته مشرکانو خپل لښکر د پخوانیو جنګو پر نظام موافق جوړاوه. د لښکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن صخر ابن حرب، هغه چې د لښکر په مابین کې مرکز و، او د لښکر د راسته طرف قومندان خالد ابن ولید و چې په دغه وخت کې مشرک و، او د لښکر د چپه طرف قومندان عکرمه ابن ابي جهل و، او د لښکر پیاده قومندان صفوان ابن امیه و، او د لښکر د غشي ویشتونکو قومندان عبدالله ابن ابي ربيعه و، او د لښکر د بیرغ مسؤلیت د بني عبدالدار وظیفه و چې دغه منصب و بني عبدالدار ته هغه وخت ورسېدلی و چې بني عبدمناف تر قصي ابن کلاب وروسته د قریشو په مابین کې منصبونه او وظیفې سره ویشل، نو د جنګو د بیرغ اخیستلو وظیفه و بني عبدالدار ته وسپارل سوه او هیچا نه سوی کولی چې دغه منصب د دوی څخه واخلي. دا کار لکه سقایه او رفاده، یعنی حاجانو ته اوبه او ډوډۍ ورکول، لکه د کعبې شریفې پوښول او داسې نور کارونه چې ویشل سوي وو. د بني عبدالدار میراثي وظیفه وه. نو ابو سفیان چې د لښکر عمومي قومندان و، د دې دپاره چې د دوی احساسات وپاروي، ورته وویل یا بني عبدالدار، د بدر په ورځ بیرغ ستاسې سره و او موږ ته هغه راپېښ سوه چې راپېښ سوه. خلق بیرغ ته ګوري، که بیرغ ولوېدی لښکر مات سو، نو یا به نن د بیرغ پوره ساتنه کوئ یا یې موږ ته راپرېږدي چې موږ یې ساتنه وکړو. ابو سفیان په خپل مقصد کې کامیابه سو. بني عبدالدار د ده په خبرو په قهر او غضب سو، ویل موږ خپل بیرغ و تا ته در تسلیم کو، ته به ووینې چې د جنګ په وخت کې موږ څه کارونه کوو. او واقعا هم ونو عبدالدار په جنګ کې داسې ثابته ودرېده چې د خپلو پلرو نسل یې ټوله ختم کړي، یعنی ټوله د مرګ تر وخته ثابت ودرېده او ټوله د مسلمانانو د طرفه ووژل سوه چې قصه بیا وروسته واورئ. د جنگ تر شروع کېدو د مخه قریش غواړي چې د مسلمانانو په صفو کې تفرقه او نزاع واچوي. نو د دغه مقصد دپاره اولا ابو سفیان و انصارو ته حال ولېږي چې ورته ویل یې موږ او زموږ د اکا زامن سره پرېږدي، چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مهاجر مسلمانانو. نو ویل موږ او زموږ د اکا زامن سره پرېږدي، د هغو سره تر جنګ کولو وروسته موږ درڅخه ځو، موږ ستاسې د جنګ دپاره نه یو راغلي. مګر دغه کوښښونه د اهل ایمان په مقابل کې چې غرونه د ځایه څخه اړوي کمه نفعه او فایده نشي رسولی. د انصارو د طرفه په جواب کې داسې خبرې ورته وسوې چې کفار د هغو خبرو په اورېدلو هېڅکله نه وه خوښ. اوس چې د جنګ وخت نور هم نږدې سو، دوه لښکره مخ په مخ سره ودرېده. قریشو بیا هم د مسلمانانو د تفرقې او اختلاف دپاره یوه بله نقشه جوړه کړه. هغه دا چې د مشرکانو یو بل خائن نوکر چې ابو عامر الفاسق ورته ویل کېده، چې د دغه سړي اصلي نوم عبد عمر ابن سیفي و او په راهب سره مشهوره و، خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راهب پر ځای فاسق وباله. دغه سړی د جاهلیت په وختو کې د اوس او خزرج و قبیلو ته ډېر محترم و او په ښه سترګه یې ورته کتل. کوم وخت چې مدینې منورې ته اسلام راغلی، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دښمنۍ اعلان په ښکاره او واضح ډول سره وکړ. او دا چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هجرت وروسته په مدینه منوره کې اسلام نشر سو، نو ده په مدینه منوره کې نور ژوند نسوای کولی، نو یې مدینه منوره پرېښول او شام ته ولاړ. کوم وخت چې واورېده چې کفار د مسلمانانو د جنګ دپاره تیاري نیسي، نو دی هم راغلی او د کفارو په لښکر کې شامل او داخل سو. نور هم کفار د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و جنګ ته تشویقوي او مشرکانو ته یې ویل که زما قوم ما وویني خامخا زما متابعت کوي او زما ملګري کېږي. نو اوس دغه سړی یعنی ابو عامر الفاسق د دوو حبشي مریانو سره و میدان جنګ ته ووتی او په لوړ اواز یې و خپل قوم ته ورنارې کړه یا معشر الاوس، زه ابو عامر یم، ستاسې او د محمد یې سره څه ما ته راسئ، زه ستاسې مشر او سردار یم. د اوس او خزرج قبیلو په جواب کې ورته وویل چپ شه، ای د الله دښمنه، الله دې تا په موږ نه ویني. ده او نورو کفارو هېڅ دا فکر نه کاوه چې د ده قوم دې ورده ته داسې سخت جواب ورکړي، ځکه دی په دوی کې د لوړ مقام خاوند و او هغو اوس داسې سخت جواب ورکړي. نو ابو عامر وویل والله زما قوم ته تر ما وروسته شر پېښ شوی دی، ویل په تاسې څه شوي دي ما نه قبلوي؟ خیر
ابو عامر د کفارو په لښکر کې پاتې شو او په دغه طریقه سره د مسلمانانو د تفرقې لپاره د مشرکانو دوهمه نقشه هم ناکامه شوه او د کفارو دغه د تفرقې اچولو کوښښونه پر دې دلالت کوي چې دوی د مسلمانانو څخه بیرېده. که څه هم کفار ډېر او په اسلحه مجهزه وه، بیا هم د دغه لږو مسلمانانو بیره او هیبت پر دوی غالب و او غواړي چې دغه لږ مسلمانان هم سره وباشي. ابو عامر الفاسق تر جنگ د مخه یو بل کار هم کړی و، هغه دا چې په میدان جنگ کې لوی لوی غارونه د دې دپاره وکیندل چې د جنگ په وخت کې مسلمانان ور ولویږي. او تاسو ته معلومه ده که څوک په یوه غار یا کنجې ته ولویږي هغه په اسانه سره وژل کېږي. نو ابو عامر څو نفره هم د ځان ملګري کړي وه او غارونه کیندي دپاره د دې چې مسلمانان ور ولویږي. قریش هم هلته خپل لښکر و جنگ ته تشویقوي، مګر د هغو تشویق داسې نه دی لکه د مسلمانانو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ملائکو په نزول زیری ورکوي او یا داسې نور د تشویق او ترغیب کارونه. د کفارو د تشویق دپاره فقط ښځې وې. اوس د مشرکانو ښځې چې مشره یې د ابو سفیان زوجه هند بنت عتبه ده په جنگ کې د ګډون او اشتراک خپله حصه اخلي. د لښکر د صفو او قطارو په مابین کې دریې په لاس ګرځي، دریې وهي او د جنګیالیو د احساساتو د پارولو دپاره بیتونه او اشعار وایي. په غزلو کې بیا داسې اشعار ورته ویل که کامیابه سواست موږ به محبت در سره کوو، کوربچې به درته اوارو، بالښتان به درته ایږدو، موږ به در سره لاس تر غاړه یو او داسې نورې بې حیا خبرې. او که ناکامه سواست دښمن ته مو شا وګرځول، نه تاسې زموږ یاست نه موږ ستاسې. دا د قریشو د تشویق طریقه وه. د مخه تر جنگ د مشرکانو څخه یو نفر چې نوم یې جبیر ابن مطعم و، یو حبشی مریی درلودی چې د مریي نوم یې وحشي ابن حرب و. دغه وحشي په نیزه ویشتلو کې ډېر ماهر و. په نیزه یې داسې ویشتل کول چې هېڅ واره یې نه خطا کېدی. نو دغه وحشي مریی وایي زما د مالک جبیر ابن مطعم اکا چې طعیمه ابن عدي نومېدی د بدر په ورځ ووژل سو. او اوس چې خلق و احد ته ځي نو ما ته جبیر وویل که تا حمزه د محمد اکا زما د اکا په عوض ووژي ته حر او آزاد یې. ستا ازادي د حمزه په وژلو پورې تړلې ده. وحشي وایي ما هم دغه سودا قبوله کړه او د مشرکانو سره و جنګ ته راووتم. په خپل سر کې د خپلې ازادۍ خیالونه او فکرونه راګرځوم. زما نه د جنګ او نه د لښکر سره تعلق شته، فقط خپله ازادي غواړم، بل د هیڅ شي په فکر کې نه یم بېله د حمزه د وژلو. نه غواړم چې څوک ووژنم او نه غواړم چې په بل شي کې اشتراک وکړم، بل هیڅ مقصد نه لرم بېله خپلې ازادۍ چې هغه د حمزه په وژلو پورې تړلې وه. نو وحشي فقط د دغه مقصد دپاره د جنګ و میدان ته داخل سو چې حمزه ووژني او دوی آزاد سي. دا و میدان جنگ ته د وحشي د راتګ سبب. محترم وروڼو، د مخه تر دې چې د جنگ د واقعاتو په بیانولو شروع وکم خپل یو عذر به درته بیان کړم. هغه دا چې د احد جنگ د ورځو او هفتو جنگ نه و چې د هرې ورځې واقعات یې په ترتیب سره درته بیان کړم. د احد د جنگ ټوله وخت او موده فقط نیمه ورځ وه. په سهار کې شروع سو او ماپښین پای ته ورسېدی او واقعات یې خورا ډېر دي. په یوه لحظه او یوه وخت کې دلته او هلته دورې هورې قسم مختلف واقعات پیښېږي. که څه هم زه به تر ډېرې اندازې کوښښ وکړم چې واقعات په ترتیب سره بیان سي، خو بیا هم نسم کولی چې ټوله واقعات په پوره ترتیب سره درته بیان کړم، ځکه په یوه لحظه کې مختلفې واقعې پیښېږي. نو خود د حالاتو د بیانولو دپاره یو وار د میدان جنګ یوې حصې ته ځم او بیا بلې ته د پوره ترتیب مراعات نسم کولی. دغه عذر مې تاسې قبول کړي او اوس به د جنګ د واقعاتو په بیانولو شروع وکړم. دوه لښکره سره نږدې سوه او د جنګ اولنۍ مرحلې شروع سوې. د جنگ اول پیلوزی د مشرکانو د بیرغ اخیستونکی طلحه ابن ابي طلحه العبدري و چې دا سړی د قریشو د مشهوره او دلاوره پهلوانانو څخه و. دا سړی پر اوږد سپور و میدان جنگ ته راووتی او ویل څوک مبارزه راسره کوي. د ده د قوت او دلاورۍ په سبب خلق ځینې ګوښه سو، مګر زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ور دمخه سو. هیڅ مهلت یې ورنه کوي. د زمري غوندې حمله یې پر وکړه، په ځغستا ور په حواسو هلته لوړ د ده اوښ ته ور وختي. سړی یې په یوه حمله د اوښ څخه کښته وغورځاوه او دی پر راوغورځېدی او د ده په توره یې حلال کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې دغه په زړه پورې حمله او د کافر وژل ولیده تکبیر یې ووایه او مسلمانانو هم تکبیر ورسره ووایه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و زبیر رضی الله تعالی عنه ته دعا وکړه او ویې فرمایل هر نبي لره حوارث ده او زما حوارث زبیر دی. په دې جنګ کې هغه پهلواني چې د جنګو په شروع کې به کېده نه وسوه. جنګ شروع سو او لښکرې یو په بل سره ګډې سوې. د میداني جنګ په هره نقطه کې دوه لښکره سره اخته دي. په هغه وخت کې د عربو د جنګ طریقه داسې وه، هر لښکر به یو لوی بیرغ درلودی.
که به د هر طرف بیرغ ولوېدی او بیا به نسو پورته هغه لښکر ماتو او که به بیرغ ولاړ و معنا دا چې لښکر منظم ثابت او قائم دی نور هم جنگ کوي که به بیرغ ولوېدی او بیا به نسو پورته معنا دا چې لښکر شکست وخوري او د تیښتې په حال کې دی مقصد دا چې یوازې د عربو نه بلکې په پخوانیو جنګو کې د لښکر حال پر بیرغ معلومېدی چې لښکر قائم دی او نور هم جنگ کوي یا دا چې لښکر شکست وخوري او تښتي اوس د مسلمانانو بیرغ د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه څخه دی او د کفارو بیرغ د بني عبدالدار چې د قریشو یو شاخ دی د هغو څخه دی د بني عبدالدار اول بیرغ اخیستونکی چې طلحه ابن ابي طلحه او د زبیر رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل شو بیا نو بیرغ د هغه ورور عثمان ابن ابي طلحه واخیستی او دا خو مهم په یاد دي چې ابو سفیان ورته ویلي وه چې یا بني عبدالدار د بدر په ورځ هم بیرغ ستاسې په لاس کې و او ولوېدی که نن ورځ هم بیرغ درڅخه لوېږي اوس یې لا راپرېږدي هغو وویل قسم دی هېڅکله به بیرغ ولوېدلو ته نه پرېږدو حمزه رضی الله تعالی عنه چې جنګي پهلوان او قهرمان دی او دا هم ورته معلومه ده چې د کفارو د شکست دپاره اسانه لار دا ده چې بیرغ یې ولوېږي نو یا د جنګ په شروع کې یو څو نفره د ځان ملګري کړه چې د کفارو بیرغ به ثابته او ولاړ نه پرېږدو اوس چې عثمان ابن ابي طلحه بیرغ په لاس شعرونه وایي میدان جنګ ته راووتی حمزه رضی الله تعالی عنه د بیرغ پر طرف ډېره سخته او شدیده حمله شروع کړه چپه او راسته طرف ته وهل کوي کفار وژني لکه ژرنده چې په مخ ورځي هغه میده کوي څو د کفارو بیرغ ته ورسېدی هغه نفر چې بیرغ یې په لاس کې و په توره یې پر اوږه ووهه لاس یې د اوږې سره په هوا سو حتی سږي یې معلوم سو دا خو ووژل سو او د جنګ په اولو دقیقو کې د کفارو بیرغ ولوېدی ډېر ژر د ابو طلحه بل زوی ابو سعد ابن ابي طلحه بیرغ پورته کړ حمزه رضی الله تعالی عنه چې تر اوسه لا عدالته دی پر هغه یې هم حمله وکړه دا یې هم وواژه دوهم وار بیا د کفارو بیرغ ولوېدی ورونو دغه د بیرغ اخیستونکي چې وژل کېږي د جنګ کار دی د هره طرفه د بیرغ پر اخیستونکي وارونه کېږي نو ځکه د دغه وژونکي په نامه کې ځینې وختونه اختلاف راځي او دغه اختلاف د قبلولو وړ دی ځکه یو راوي یو نفر لیدلی دی چې بیرغ اخیستونکی یې ووژي او بل راوي د بل نفر واری لیدلی دی چې بیرغ اخیستونکی یې ووژي نو دلته که په ځینو روایتو کې د وژونکي په نامه کې اختلاف راسي قابل د تشویش نه دی مقصد د کفارو د بیرغ اخیستونکي پرله پسې وژل کېږي خیر د کفارو بیرغ د دوهم وار دپاره ولوېدی کفار وارخطا سول چې د جنګ په شروع کې د دوی بیرغ دوه واره لوېږي دا وار بیرغ د ابو طلحه المسیح مسافع ابن طلحه پورته کوي او کفار پر حمزه رضی الله تعالی عنه راټول سوه حملې پر کوي د بیرغ څخه یې منع کوي د جنګ شدت د بیرغ پر شاوخوا دی د کفارو ټول طاقت د بیرغ وساتلو ته متوجه دی نو ځکه ویې کولی سوای چې حمزه رضی الله تعالی عنه د بیرغ څخه منع کړي په دغه وخت کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه بله ټولۍ جوړه کړه او د بله طرفه یې پر بیرغ حمله وکړه د بیرغ اخیستونکی یې ووهه او ویې وژي د درېیم وار دپاره د کفارو بیرغ د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په واسطه ولوېدی د طلحه بل زوی کلاب ابن طلحه بیرغ پورته کړ بیا هم جنګ پر بیرغ شروع دی علي رضی الله تعالی عنه چې تر اوسه لا عدالته دی بیا یې حمله پر وکړه دا یې هم ووژي د څلورم وار دپاره بیا د کفارو بیرغ ولوېدی او د ابو طلحه د کورنۍ 15 نفره ووژل سول د کفارو لښکر د میدان جنګ د شاوخوا څخه ورته ګوري چې بیرغ ته څه پېښه ده لوېږي او پورته کېږي ټول کفار د بیرغ په انتظار دي چې څه به ورته پېښه سي او د جنګ شدت هم ټوله د بیرغ پر شاوخوا دي کفارو ډېرې سختې حملې شروع کړې چې علي او حمزه پر شا کې د بیرغ د شاوخوا ټول کفار و دوی ته متوجه دي هلته د طلحه بل زوی چې جلاس ابن طلحه نومېدی بیرغ پورته کړي دلته کفار د علي او حمزه رضی الله تعالی عنهما سره اخته دي چې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د یوې بلې ډلې سره راغلی او پر بیرغ یې حمله وکړه د طلحه زوی یې ووژي او د کفارو بیرغ د 15 وار لپاره ولوېدی کفار لیوني سوه نه پوهېږي چې څه وکړي کم یو منع کړي سلافه د ابو طلحه لور چې د هغه 15 وژل سوو کسانو خور یا عمه وه دا هم په دغه جنګ کې حاضره وه او دا پوهېده چې هغه کسان چې بیرغ پورته کوي هغه د دې ورونه دي او پوهېده چې د هر وار بیرغ د لوېدلو سره د دې یو ورور وژل کېږي نو د بیرغ و طرف ته ور دمخه سوه هغه وخت و بیرغ ته ور ورسېده چې 15 ورور یې عاصم ووژي دا ورته ګوري او ورور یې ووژل سو او بیرغ هم د 15 وار دپاره ولوېدی شپږم نفر چې دی هم د ابو طلحه د اولادې څخه و بیرغ پورته کوي خلافه ورته ګوري 15 ورونه یا ورارګان یې ووژل سو او شپږم یې بیرغ پورته کوي دلته بیا عاصم رضی الله تعالی عنه وکولی سوای چې و شپږم نفر ته ځان ور ورسوي او هغه هم ووژني خلافه چې د دغه شپږو وژل سوو نفرو خور یا عمه وه ورته ګوري او د شپږم وار دپاره بیا بیرغ ولوېدي
د کفارو لښکر د جنگ د اولو لحظو څخه په رژدېدو سو. سلافه چې ولیده چې دوه ورونه یې د دې ومخته د عاصم رضی الله تعالی عنه په لاس وژل کېږي، نو یې دا خیال سو چې هغه نور ورونه یې هم عاصم رضی الله تعالی عنه وژلي دي. د دې په ګمان چې شپږ سره عاصم رضی الله تعالی عنه ووژل، نو ویل څوک به د عاصم سر راته راوړي؟ قسم دی چې د سر په کوپړۍ کې به شراب وڅښم او بیا به دغه سر په سرو زرو ډکم او په انعام کې به وهغه چا ته ورکم چې دغه سر یې راته راوړی وي. یعنی دا د هغه چا انعام دی چې د عاصم سر راته راوړي، چې زه به دغه سر په سرو زرو ډکوم او هغه ته به ورکوم. دلته نو پر عاصم حملې زیاتې شوې، ځکه هر څوک غواړي چې دغه انعام او جایزه واخلي. خو عاصم رضی الله تعالی عنه چې وهلې خواته مخکې وهل او وژل کوي. د کفارو بیرغ پر مځکه پروت دی. تر اوسه پورې شپږ نفره د بیرغ اخیستونکي د یوې کورنۍ څخه چې د ابو طلحه چې نوم یې عبدالله ابن عثمان ابن عبدالدار کورنۍ ده وژل سوي دي. په دغه وخت کې د کفارو څخه یو نفر چې د ابو طلحه د کورنۍ څخه نه و مګر د بني عبدالدار څخه و بیرغ ته ځان ورساوه او د اووم وار دپاره یې بیرغ پورته کړي. دا نفر د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل سو، یا په بل روایت حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه ووژل. د کفارو بیرغ شریح ابن قارض پورته کړي. دا سړی بیا د قزمان د طرفه ووژل سو. قزمان اصلا منافق و، خو په جنګ کې د عقیدې نه بلکې د قومیت پر اساس ګډون کړی و. تفصیل بیا وروسته دلته راسي. او بیا د کفارو بیرغ ابو زید عمرو ابن عبد مناف العبدري پورته کړي. دا هم د قزمان د طرفه ووژل سو. بیا د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدري زوی پورته کړي. دا هم قزمان ووژي. دغه لس نفره چې ټوله د بني عبدالدار څخه و او بیرغ یې پورته کاوه